محسن داوړ د پاکستان او امریکا د کومو پټو رازونو نه پرده پورته کړه. سلامونه درنو لیدونکو، د ویډیو کې به پرې خبر شئ، خو که ویډیو تر اخره وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ پاکستان ته د زلمي خليلزاد او افغانستان ته د پاکستانی پلاوي د سفرونو په اړه وضاحت غوښتی دی. نوموړي د پاکستان پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې دغه پلاوی کوم ډول پالیسۍ جوړوي چې هیڅوک پرې خبر نه دي او اړتیا ده چې چارواکي په تړاو وضاحت ورکړي. دغه راز نوموړي یو ځل بیا د عارف وزیر او طاهر داوړ وژنو ته په اشارې وویل چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې شوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ خواخوږي پکې په نښه کیږي. د عارف وزیر او طاهر داوړ د وژنو په اړه څېړنو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي او موږ له وضعیته راضي نه یو. محسن داوړ په وزیرستان او باجوه کې د استخباراتي اهدافو لپاره د ترهګرو ګروپونو د بیا منظمېدو یادونه هم وکړه. وی ویل دغه ترهګر ګروپونه د پښتنو د ځپلو لپاره استفاده کیږي. زموږ پوښتنه دا ده چې په قبایلو کې په ضرب عصب رانجات او نورو عملیاتو اربونه روپۍ لګښت د څه لپاره وشو؟ دغه عملیاتو د امنیت پر ځای ناامني ته زمینه مساعده کړه. که په عملیاتو له منځه وړل کېدل اوس بیا ولې سمبالیږي؟ محسن داوړ وویل په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وبا له امله له بد وضعیت سره مخ ده، خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي له مودو راهیسې د ترهګرۍ په نوم له یوې بلې خطرناکې کورونا سره مخ دي چې هره ورځ د بېګناه خلکو ژوند اخلي. او که پاکستاني ریاست خپلو پالیسیو ته تغییر ورنه کړي، له بد وضعیت سره به مخ شي او هغه مهال به یې ټول مسؤلیت د همدوی پر غاړه وي. درنو لیدونکو، ډېره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ او که تاسو غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.